د یکونیم چپاتي په نوم د نوي لیکل شوي کتاب مخکتنه وشوه. په دغه لیکل شوي اثر کې د تیر 20 کلن جهاد او مبارزو په اړه رښتیني معلومات ځای پر ځای شوي دي چې د مبارزو څخه یادونه کوي. د یاد کتاب مخکتنه د مدني فعالانو، حکومتي مسؤلینو او یو شمېر ځوانانو په ګډون په کابل کې ترسره شوه. هغه ناسته چې اصلي محور یې د افغانستان د خلکو د هغو مبارزو بیاکتنه وه چې لږ پرې خبرې شوي دي. این کتاب که از روایت از دل مبارزه، همین 20 سال امریکا که در کشور ما تجاوز کرده و کشور ما را زیر استعمار گرفته و مبارزات را که مجاهدین جان و کف در این ارتباط انجام داده، واقعیت های روزمره را که چی مشکلات و سختی ها را سپری کردند برای ما بازگو میکنه و این برای نسل جوان آینده پیام دارد که کشور ما زیر تجاوز امریکای اشغالگر قرار داشت و چگونه ظلم و ستم را که علیه کشور ما روا داشته. این کتاب اکثرا همین موضوعات پردازش داره. کتابی را که من مطالعه کردم، کتاب یکونیم چپاتی را، در اصل کتاب است که از نامش پیداست، روایت از دل مبارزه، یعنی اشتیاق جوانان را به تألیف و تحریر و همچنین جهاد و مبارزه علیه صهیونیست و غرب، یعنی اشتیاق جوانان را بیشتر می‌سازد. این کتاب به نام کتاب یکونیم چپاتی است که یک شخصی را نوشته کرده و مبارزات 20 ساله علیه کشورهایی که در اینجا حضور داشتند و کشور ما را اشغال کرده بودند. در این مورد گفتمان بحث از این کتاب در این مورد است و محور بحثش در این مورد میچرخه و کتاب بسیار زیبا و عالی است. ویناولو د دې اثر پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان بریا د متحده ایالاتو پر وړاندې یوازې یوه ملي لاسته راوړنه نه ده، بلکې د بشریت په تاریخ کې یوه بریا ګڼل کیږي. د لږو امکاناتو په درلودلو سره د یو ستر پوځ ماتول اسانه کار نه دی، خو سره له دې ستر ویاړ څخه لکه څنګه چې ښایي د دې جهاد سم انعکاس او مستندسازي تر دې مهاله نه ده شوې. با وجود از اینکه امریکا از نگاه قدرت‌های مادی و از نگاه امکانات جنگ و ابزار جنگ به هیچ صورت با این مردم قابل مقایسه نبود. از یک طرف امریکایی‌ها با اشغال فضا و زمین و از طرف دیگر افغان‌های مظلوم بیچاره با شکم گرسنه، پاهای برهنه و دستان خالی در مقابل این جنایتکار جهانی ایستادند و الله متعال در این مورد آنها را نصرت و کمک کرد، طوری که استقامت در جهاد یک اصل است و الله متعال می‌فرماید کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. در اینجا وعده پروردگار تحقق یافت و بالاخره امریکایی‌ها زبون و رسوا و شرمنده از این خاک و از این سرزمین رانده شدند. این کتاب با یک ادبیات بسیار زیبا و شیوا، ساده، روان، گیرا و جذاب و فوق‌العاده جذاب نوشته شده. یکونیم چپاتی اثر مجاهد سنگر و منبر، اندیشه و قلم حامد یعقوبی از همان دست روایت هایی است که با سادگی نامش عمقی از تجربه، درد، مبارزه، امید، حقیقت و روایت پنهان تاریخ در خود پنهان کرده است. از نشر از این کتاب در حدود 3 هفته شاید شود که در بازار نشر شده، دیدم در صفحات اجتماعی که جوانان در دورترین نقاط کشور ما این کتاب بردن و مطالعه کردند و نظریات خود در صفحات اجتماعی شریک ساختند و احساس خود شریک ساختند. این نکته مرا بسیار امیدوار ساخت به آینده این سرزمین، به آینده جوانانی که اهل مطالعه هستند، جوانانی که می اندیشند، جوانانی که به نوشته نویسنده های افغان اهمیت میدن و وقت میگذارن و مطالعه میکنن. دغه کتاب چې د مجاهدینو د مبارزو کیسه بیانوي د هیواد د معاصر تاریخ د یوې برخې د ثبت هڅه ده، داسې هڅه چې د تیر وخت تر بیانولو سربیره د ننني نسل د پوهاوي او د تاریخي حقایقو د هېرېدو د مخنیوي پر اړتیا هم ټینګار کوي.